دغه ځای چې دی پارک نخکلام نومي، دلته هم ډېر جالب شیان دي. یو دغه کیبل کار دی، یو هغه بل شیان نه پېژنم چې ورته وایي زومه غوډلبان، نو هغه هم شته دلته، او نور هم داسې ښکلي ځایونه شته. کرار کرار به ټول داسې وګورو ور به شو. دلته نو دا رود را بهیږي د پاسه، ډېر ښکلی دی. دې لیدو ته هم ډېر خلک راځي. اوبه خو یې وینئ تکې شنې او ډېرې ښکلې. داسې به هم د پاټنخ ګورج کې یا په دغه تنګه کې داسې سړی وړاندې راځي، نو ښه ښه یې لیدلو ځایونه شته. بیا ځینې سپین ږیري یا ماشومان دغو بګیو کې هم ځي چې په پښو څوک نشي تللی. یو غره سر نه داسې د اوبه راتویږي او داسې راځي په دغه رود ورګډېږي. دغه هغه آخري ساحه ده تقریبا. نوره دلته بیا ټیکټ کېږي. Hello. Hello. Can we have a tickets for 3 person? For three? Yeah. Yeah. 22.50. Okay. Okay. یو ټیکټ په 9 یورو دی، نو بیا همداسې پورته ګورج ته ځئ. تھینک یو. بای بای. تاسو راځئ چې دا ټیکټ یې څنګه دی ارځي او که نه. دا ساحه خو نوره ډېره ښکلې ده. دلته هم دغه کیبل کار شته. همداسې باید نور هم پورته وخیږو او بیا به هغه په یوه ډېر تنګ ځای کې دغه اوبه راوځي د رود، بیا هغه ځای دی. دا ټیکټ دی. دلته دروازه ده، غواړي دغه ځای دی. او دې ته داسې یوه دروازه ورغلې 1910 نه 1912 پورې جوړ شوی غار دی.
او دلته اوبه هم راڅیاسي دا ما کار خو درته وساته او لاند شومه در چې ماشومان نشي تلای Masa. هغلته برسره پول هم دی بیا بغې ته مور وخیجو ډېر عجیب ځای دی او ښکلی دی رښتیا هم اوبه راتویېږي مقصد د پاسه وګورئ ځای ډېر لوړ دی خو دلته شاید نه ښکاري او اوبه ممکن د دغو آبشار وي دا میده میده چې راتویېږي بشیره څنګه دی ډېر ښایسته ځای دی وخت دی ډارېږي خو نه واو بیخي ډېر ښکلی ځای دی هلته اعلان د ګرمي و لمر و دلته سړي یخ کېږي ښه صحیح نو ښه به وي سړی ځان سره یو د اوبو جمپر راوړي د باران جمپر مې هدف باراني جمپر وي ښه دی دا آبشار ډېر جالب دی لار ډېره تنګه ده دلته بیخي د یوه نفر د تېرېدو ځای دی خو دا کیبلونه شته ورسره وچ خلک تېر شي بیا ورته ما یې واخیست خو د وانه خسته تیاره به راشي دا ښایسته چې ولاړ شو باندې لاړ شو تیاره ده وروره څه دلته سمه تیاره ده لار سمه نه لیدل کېږي د غره خواته دومره تنګ ځای دی هله په کامره مو اوبه راتوی شوې نو خدای دې د ویډیو کیفیت ته خیر پېښوي دلته ګوره د تیارې خاطر یې بیخي ګروپونه لګولي
دغه خو نه چې څوک راځي مجبور ودرېږي ځکه تېرېدل ډېر سخت دي دوه کسان. دا د پارک نه کلام ګورجا تنګی دی نو که راتلی همدغه سرچ کوئ دا ګارمیش پارتنکرشن ته نږدې دی. هلته بل غار دی غار چې آخر چېرته وتلی دی الیا څنګه ځای دی نخره نه دی هلته مو ګورئ قسم دی لکه رنګ کړی دی چې وي هغه ځای. واو دغه ځای اوبه غوڅ کړی بیخي لکه چراغ دی چې کلګولی وي داسې یو رنګ کړی وي هغه لاندې ځایونه شنه دي. دا اوبه ډېرې ښې دي چې راتویېږي. دا نو همداسې تونلونه ډېر ایستل شوي ډېر کار شوی چې د لیار جوړه شوې نو پخوا به دې طرف ته حتما بیخي لیار نه وه د 1910 نه مخکې. او ممکن ډېر به څوک راتلل هم نه. ځای لږ رڼا دی.
ډېر اوږد دی دا تنګی. دا د موږ تقریبا د 20 دقیقې کېږي را روان یو پکې، بیا نه دی خلاص شوی. نو پورته نور هم شته، نه پوهېږم چې پای یې څه شی دی. دا آبشارونه یې ډېر جالب دي. ماشومان سندره وایي، وړه وړه راغلي دي، ګوره بس بلاوي دي. دلته هم د جیسس مجسمه درولې په دې تنګي کې، که د بل څه شي ده نه پوهېږم د چا مجسمه ده. دلته هم دروازه ده. فکر کوم کوم وخت چې سیل میل راځي یا خطر وي دا به بندېږي. او مخ پورته خیژو. د هغوی لاندې ځای نه چې روځې د مغو تنګیو نه بیا داسې پورته سړی راخیږي په دې ځنګله کې. او وړاندې چېرته د لیر بېرته کوزه شوې. نو هغه رود چې وخته وه هغه دی د لاندې دی. ځینې خلک د دې خوا راځي، ځینې د هغو خوا ځي. بارانه سړی دلته هم خوندي کېدای شي، غار دی. دلته هر ځای داسې بوجۍ داسې چی منظر نه ښکاري. ریګ دی کې منظر چیرې دی. هلته ښکاري صحیح ریګ دی. دا ریګ یې دلته راوړی په دې بوجو کې، د بوجونه ډک کړي. دا لیر چې خټې کېږي بیا کله ناکله حتما اچوي، ځکه خطرناکه ده. ممکن خلک وښویېږي چې په تېره کوزېږي په باراني ورځو کې. خیجو نورم او هلته برسېره ښکاري لیر چې ختلې پورته شوې پورته شوې. سلام، ټول ته خدای وکړه جوړ روغ او صحتمند اوسئ. اسباده بشي موږ د غره څوکو ته راورسېدو او وقت یو دلچسپه لار وه، ډېره جالبه، متفاوته او هیجان درلود. دغه شی دی دې اوس د ستړیاونه وروسته بالاخره موږ هوارې ته رارسېدلي وو. دلته فکر کوم یو رستورانت دی. هواره نه ده تر اوسه، یعنې د غره سر دی، غره په سر رستورانت.
مخ په لوړه خلاصه شوه او مخ په ښکته شروع شو. دې رستورانت کې ممکن ډیری بیر خرڅ شي ولې چې دې ځای خلک ډېر زیات بیر څښي. موټر دلته هم راخیږي. دا به کور وي. هم د رستورانت والا و. ښه نوبت ته یې هغه شی چې خرڅېږي هغو ته هم دلته په درود یو پل تړل شوی. دره ډېره ژوره ده دې ځای نه هم. د وړاندې پسې همداسې دا دره تللې. چپ شه چپ شه. د تیږو جوړښت وګورئ ګورئ ډېر عجیب دی. هره طبقه دا د همدغه منځ کې چې یو پل دی دا د ګورج په منځ کې په دې باندې راپورې وځئ دې خوا ته د بلې غاړې ته بیا دغسې یو طبیعي ځایونه دي. دا لیر بیا همداسې تللی دی لاندې خو بل پله ته یو بل پل هم دی 2 پلونه دي. درې په سر چې دواړو نه سړی د رود او د دغې درې ښه ننداره کړلی شي. خو لکه مخکې مې چې وویل فکر به ډېر کړی احتیاط به کوئ چې ونه لویږئ ځکه د لیارې ډېرې داسې ګاډې واډې هم دي او بل دا چې بوټونه هم باید ښه بوټونه وي د غر ختلو. هغه ابشارونه چې ښکارېدل د لاندې خوا نه هغه دلته دي. یو بې دغه دی بیا لاندې دستي وي. دا به بیا همداسې سي لاندې رود. طبیعي شی خاص دلته باید سړی ډېر ورو ورو کوز شي چې خطر هم دی. لاندې چې خلک ښکاري موږ یې وخت په غول ایرپورټ ته تیر شو. اوس بېرته راپورې وتلي یو په دې غاړه ځو. او موږ نه پورته همدومره دره ده چې ډېره لوړه.
دلته د لاندې دغه پل دی دې ته نږدې شو L'accès au gauche, tout simplement. Il y avait un truc